علماء کرام فرمای مفسرین کرام رحمه الله چې ګوره په انسان باندې د هر قسم نعمت لکه مونږ چې ورته دنیا وایو دنیا راتلل د یو انسان سره چې هغه سره د دنیا ډیر نعمتونه راشي نو دا دې ګوره دا نه وایي چې زمانه الله پاک جل شانه راضي ده ځکه دنیا را کړې ده نه لکه څنګه چې مخکې په تکالیفو کې په انسان باندې امتحانو دکه رنګې په دې بل طرف باندې الله پاک جل شانه په انسان باندې دا امتحان کوي چې یاره د باندې دا نعمتونه به ول ډېر ورکم کو د زما شکریه ادا کا او کله چې یو انسان شکریه نه ادا کوي الله پاک جل شانه فرمای اخذناهم بغتتن هغه ګوره به مونږ اچانک ونیسو الله پاک جل شانه دې مونږ ټول د دې نیولو نه وساتي الله پاک جل شانه فرمای هغه به مونږ ناڅاپه ونیسو او کله چې ونیسو فاذا هم مبلسون به اچانک دا نا امید وي به چې خدای پاک داسې وشو زه خو په نعمتونو کې وم زه خو په خوشحالو کې وم او اچانک الله پاک جل شانه ونیسي دا ولې رونو دا د خپلو اعمالو نتیجه وي دا د انسان د اعمالو نتیجه وي نو الله پاک جل شانه فرمای کله چې به مونږ ونیسو فقطع دابر القوم الذين هغه قوم چې کم د الله پاک جل شانه نا فرمانه وي هغه ګوره به بالکل جړو باسو جړ ولو باسو جړ کله چې یو بوټی وي که نه هغه نه ته څانګې پرې کوې نو دا دې تمه وي چې دا بیا راغټ شي مونږ د غټو بوټو نه لښتې کټ کوو که نه او هغه لښتې بیا راخېږي بیا غټېږي لاندې بوټی هم غټېږي او لښتې بیا هم کوي او کله چې یو بوټی د جاړ نه وباسې هغې بیا سې امید وي چې دا به راوخېږي نه بس لاړ شي وچ شي بیا اوسېږي خلک دکه رنګې کم خلق چې د الله پاک جل شانه نافرمانی کوي الله پاک جل شانه د احکام و مبارکو نافرمانی کوي او نه مني الله پاک جل شانه فرمای فقطع دابر القوم الذين نو هغه خلق چې کم نافرمانو د هغه خلقو جړ مې ګورې به وویستو ولې ظلموا اغی ظلم کول اغی ظالمانو ظلم ثمانا د الله پاک جل شانه چې کم مبارک احکامات وغی نه منل او بیرست الله پاک جل شانه فرمای والحمد لله رب العالمین خدای پاک جل شانه لرا خدای پاک جل شانه لرا حمد ثنا دا ولا حمد ثنا دا ولا چې هغه د تمام مخلوقاتو پالون کې ده مربی ده رب العالمین د تمام مخلوقاتو پالون کې ده علماء کرام فرمایي ګوره مخکې عذاب ذکر شو چې خدای پاک جل شانه فرمایي مونږ به د جړ نه دا قوم ختم کوو او آخر کې فرمایي والحمد لله رب العالمین خدای پاک جل شانه لرا حمد و ثنا دا چې هغه د تمام مخلوقاتو پالون کې ده چا باندې چې تکلیف راشي نو هغه حمد ادا کوي کو د خدای پاک جل شانه نه زاری کوي زاری کو نه او دلته قرآن کریم کې الله پاک جل شانه فرمای والحمد لله رب العالمین الله پاک جل شانه لرا حمد و ثنا دا چې هغه د تمام مخلوقاتو پالون کې ده علماء کرام فرمایي د دې مثال دنیا کې داسې ده یو سړی د بیمار شي بیمار یا عضو یو حصه د بدن هغه د خراب شي نو ډاکټر له چې لاړ شه ډاکټر ورته یې لکه تا دا ګوته به پرې کو ګورې او که دا ګوته دې پرې نه که نه دا نور لاس پرې خراب شي نو دام یې یره شکر ده چې نور لاس خو مې بچ شو که نه دا یوه ګوته مې لاړه خو دا نور لاس خو مې بچ شو که نه
رشتہ داریم وای شکر د نور خو بچ شوی د مرګ نه خو بچ تا کنه بدن خو نور صحیح ده او ګوته یې لاړه دغه رنګې ټول وای شکر ده مسلمان خو بچ تا کنه الحمدلله ورور مو بچ تا او یوه ګوته خرابه شوه دکه رنګې کم خلق چې کافر وي د الله پاک جل شانه نافرمانه وي او هغوی تباه شول الله پاک جل شانه دی هغې نه بعد وفرمیل والحمدلله خدای پاک جل شانه لره حمد و ثنا ده چې هغه د تمامو مخلوقاتو پالونکی ده ولې کو دغه کسان پاتې وي د دې کسانو د وجې نه نورو مسلمانانو ته تکلیف رسېدلو دی به هغوی کې موجود وو د دی په وجې به هغوی ګمراه شوي وو هغوی ته به د ګمراهۍ لارې ښیلې نو نور نقصان زیاتېدو کو نه چې دا ګوته دې کټ شو خو بس ښه ده که نه نور لاس خو دې پاتې شو دغه کافر لاړل د منځ نه نور مسلمانان خو په امن شو که نه نو لهذا چې کم خلق د الله پاک جل شانه نافرمانه وي کله پې تکالیف راولي د پاره د دې چې دی تېنه عبرت والي او زاری وکړي الله پاک جل شانه ته عاجزی وکړي او د الله پاک جل شانه فرمان بردار شي چې په هغې باندې پوه نه شي بیا پې نعمتونه راوروي او وروره په نعمتونو چې هم پوه نه شي بیا هم نافرمانۍ نه کوي الله پاک جل شانه فرمایي اخذناهم بغتة بیا ګوره ناڅاپه نیسم ډونو کم خلک چې نعمتونو کې پراته وي او داسې خواهشاتو کې وي یقینا چې ناڅاپه ونیولی شي بیا ډېر سړی ناامیده وي چې خدای پاکه زه خو یو ډېر نعمتونو کې ومه ډېرو خوشحالو کې ومه خو لیکن دا وجه دا وي چې دا د الله پاک جل شانه نافرمانه وي خدای پاک جل شانه دا بیان فرمایي